مفتي صاحب چې څوک تعویضونه کوي د محبت لپاره خاوند یې په ښځه باندې کوي یا ښځه یې په هغه باندې کوي خاوند باندې کوي نو د دې فایدې څومره دي او نقصانات یې څومره دي دا له موږ واضحه کوي. د محبت په تعویضونو باندې یادې ګوره د محبت په تعویضونو کې ډېرې زیاتې باریکې خبرې دي. دا خلک اکثریت په دې باندې پوهېږي نه خو زه ته قسمیه وایم او بالکل للهیت په طور باندې درته وایم چې د دې ډېرې باریکې مسلې دي ډېرې باریکې مسلې. اکثر خلک وایي چې زما سره دي مثلا زما د پلار یا زما د رور یا زما د ښځې یا ښځه وایي زما سره دي زما د خاوند ډېره مینه پیدا شي یا یو خاوند دوه ودونه کړي یوه ښځه یو سیټ نه کوي بلې په بل سیټ نه کوي غریب نه فټبال جوړ کړی یو څه وایي ګوره واوره اوسه هغه وایي چې زما طرف ته مایله شي دا وایي زما طرف ته مایله شي د دې دپاره بې تعویضونه کوي. نو واورئ ګوره څوک هم چې د محبت تعویضونه کوي د دې دپاره زه تاسو ته یو ناشنا خبره وکړم. یو کتاب دی د عربۍ کې تاسو په نټ کې سرچ کې انشاءالله را بشي دا نوم د ځان سره یاد ساتئ الصارم البتار. دا وحید بن عبدالسلام بالی لیکلی دی دا یو عرب دی عرب تیر شوی هغه لیکلی بیا ترجمه شوی هم دی حسن ترجمه کړی دی حسن نومي ملا دی هغه ترجمه کړی دی که تاسو د اردو والا ګورئ په خپله به پکې دا راواړوئ انشاءالله. بل زما سره په لاس کې دا ما مخکې په یو ویډیو کې ښودلی ارشاد العاملین دی په دې کې هم شته دا خبره د محبت تعویضونه که یو طرف ته فایده ورکوي بل طرف ته نقصان هم د هغې ډېر دی. نقصان یې دا دی چې فایده به ته مثلا یو میاشت نیمه میاشت هفته دوه هفتې درکړي خو دا یاد ساته هغه نقصان یې 100% ستا دپاره ډېر دی. مطلب د دې نه وروسته به د هغې نقصانات شروع شي د هغې اختلاف د دې محبت د تعویضونو اثر به ختم شي الټه به ستا هغه خلاف شي بل طرف ته به د نه واوړي او ناشنا کیفیت یې درته دا بیان کړمه ته به بیا بیا د دې دپاره تعویض کې چې بیا راڅخه شي بیا کې د دې سره به د هغه بیړي چپه بالکل چپه به کې یا به په لاعلاجه مرض کې مبتلا شي یا به کاروبار تباه و برباد شي. دا کومو خلکو ته چې پته نه وي چې په ما تعویضونه ما باندې څوک کوي اکثریت خلک د دې ښکاري چې خپله غزه د هغوی د لاسه برابر شوی ګوره یاد ساتئ ښه یا مثلا د یو بل چا د یو شریک ملګري د کاروبار ملګري د لاسه داسې کېږي ښه دا د ښېګړې دپاره خلک کوي خو په ځای د دې چې ښېګړه وکړي هغه نقصان دومره ډېر کړي چې بندشونه ولګي په کاروبار باندې بنده شو په صحت باندې بنده شو په بس اقدمي بس د انزایټي مرضونه عمومي د دې نه اکثریت پیدا کېدی شي. مطلب دا ټول د دې دپاره لارې دي. نو یو طرف ته که فایده شته دی خو بل طرف ته نقصان یې ته ما وویل اوس پوه شو زما په خبره باندې ته ګورئ چې د محبت د تعویضونو فایده خو شته د فایدې نه انکار نه کوو خو نقصان یې څومره دی نقصان یې دومره دی چې کېدی شي حتی تر دې پورې دا خاوند ستا نه جدا شي یا دا ښځه ستا نه بالکل جدا شي ستا سره نفرت نور هم زیات شي. نو د دې لپاره موږ ښایسته فارمولې استعمالو هغه فارمولې زه په ویډیو کې نه وایم هغه څوک مثلا نشي کولی اکثریت خلک د دغې ناواقفه وي خاوندان هم د خلکو نه جدا کي کاروباریان هم د خلکو نه جدا کي نور نقصاناتو سره مخامخ کي او هغه نقصانات بیا په ټول عمر باندې نشي ازاله کېدلی. نو یاد ساتئ بار بار منډې مه وهئ د تعویضونو دپاره ګینې بیا به جاړئ او بیا به د خدای نه غواړئ او نه به میلاویږي.